سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم. د دې ویډیو اوله برخه زموږ سره په فیسبوک او ټیک ټاک کې کتلی سئ. صرف ورور آغا سرچ کړئ او ویډیو را سره وګورئ. هیله د ویډیو تر پایه را سره وګورئ، لایک او شیر مو هیر نسي. مننه. نو راځو خپلې کیسې ته چې پر هغه ځای شروع کیږي. سړي په تشناب دننه کې یو کوچنی الماري خلاصه کړله او چې څه یې ولیدله ډېر حیران سو. هلته د وینې داغونه وه، هر څه ویرونکي وه، خو هغه له ویرې څخه سترګې پټې کړې او هڅه یې وکړه چې د اوسپنې په وسیله سره دروازه خلاصه کړي. خو قلف بیا هم خلاص نه سو. ناڅاپه ټولې کښتۍ په سخت ډول سره ولړزېدله لکه یو لوی خطر چې را روان وي. جان ډېر وویرېدی. بیا له پورته کړکۍ څخه د باندې شاوخوا وکتل. له لیرې څخه یوه ستره غټه کښتۍ د ده پر خوا را روانه وه. جان پوه سو که یې ټکر وکړ هر څه به ختم سي. اوس باید په هر قیمت سره چې وي ځان باید وژغوري. هغه د اشارې فکر وکړ چې باید هغه کښتۍ ته اشاره وکړي، خو هیڅ یې نه درلوده چې په څه شي اشاره ورته وکړي. ژر یې خپل کمیس وایستی او په زور سره یې د کښتۍ و طرف ته وښوروئ تر څو د کارګو بیړۍ یې وویني. خو له ډېرو هڅو سره هیڅوک یې ونه لیدله. اوس جان ته یوازې یوه لاره پاته وه، که کښتۍ روانه پاته سي د کارګو د بیړۍ سره به ټکر وکړي. ناڅاپه یې د کړکۍ لاندې یوه رسۍ ولیدله. ژر یې ځان ته راکش کړله. هغه سمدلاسه یو فکر وکړ که چیرې دا رسۍ و سمندر ته ورښکته کړي ښایي د کښتۍ سرعت یو څه کم کړي. ژر یې رسۍ وتړله او د باندې یې وغورځول. خو حالت نور هم خراب سو. رسۍ د انجن په سرخ کې بنده سوله. کله چې یې کش کړله رسۍ د تشناب خواته ننوتل او د هغه په ستوني کې هم بنده سوه. د هغه ساه بنده سوله. نږدې و چې مړ سوی و، خو زړورتیا ښکاره کړله او د یوې وسیلې په مرسته سره یې خپل ځان خلاص کړی. د هغه غاړه په بشپړه توګه سره سره سوه. نږدې و چې ژوند یې له لاسه ورکړی وای، خو په وروستیو شېبو کې یې ځان وژغوري. رسۍ د انجن سره بنده پاته سوه او د بیړۍ چټکتیا یې یو څه کمه کړه، خو دا د دې لپاره کافي نه وه. درنه بار وړونکی بیړۍ ورسره ټکر سوه. د زورور ټکر له امله د هغه بیړۍ وغورځېدله او جان پر ځمکه ولوېدی او بې هوښه سو. د هغه په سر کې ژور زخم پیدا سو. کله چې وروسته راویښ سو تشناب یې په اوبو کې لوند ولیدی. خو تر ټولو عجبه خبره دا وه چې هغه اوبه د سمندر مالګینې اوبه نه وې، بلکې صافې او خوږې اوبه وې. داسې ښکاره کېده لکه څوک چې خستن غواړي هغه وویروي. هغه یو ځل بیا مات سو او په زاریو یې وویل چې هر څوک یې مهرباني وکړه، ما خوشي کړه، خو هیڅ ځواب رانغلی. اوس هغه وږی تږی او بې وسه و. څنګه کېدای سوه له شاور څخه یې اوبه وڅښلې، خو ډېر ژر اوبه ختمې سوې. کله چې یې د لاندې ځمکې څخه د څښلو هڅه وکړله حیران سو. هغه اوبه اوس مالګینې سوي وې. سمدستي پوه سو چې په بیړۍ کې یو سوری دی او سمندر اوبه دننه راځي. هغه پوه سو چې دا بیړۍ به نوره دوام ونه کړي. په ویره کې د دروازې د خلاصولو هڅه وکړه، خو داسې ښکاره کېده لکه د باندې څخه چې قلف سوی وي. د شپې وخت و. د پورته داسې ښکاره کېده لکه کوم ناپېژندل سوی شی یا ښایي یو شریر ځواک دا بیړۍ کنټرولوي. اوبه په چټکۍ سره پورته کېدلې او جان ته له ډېرې ستړیا څخه خوب ورغلی. په شپه کې سخت توپان راغلی چې بیړۍ یې په بد ډول سره ماته کړه او جان هم په سخت ډول سره زخمي سو. سهار چې سترګې خلاصې کړلې اوبه تر سر رسېدلې وې. یوازې یې مخ له اوبو څخه د باندې پاته و. هغه پوه سو چې یوازې یو څو شېبې پاته دي چې نور ژوندی پاته سي. ناڅاپه یې د کوم ځای نه یو وړوکی کلیک واورېدی لکه یو شی چې خلاص کړی. هماغه وخت چې د دروازې لاس ته وګرځوئ دروازه په زوره سره خلاصه سوله. د اوبو فشار دومره زیات و چې دروازه ماته سوله. همداسې هغه وتوانېدی چې ځان د باندې راوباسي. سمدلاسه د کښتۍ و چت ته ور وختئ تر څو تازه هوا واخلي، ځکه لاندې اکسیجن نږدې و چې ختم سوی وای. اوس هغه پوه سو چې یو نالیدونکی او عجیب قوت غواړي چې دی په عذاب کړي. هغه له بدن او ذهني اړخه څخه مات سوی و. اوبه و بیړۍ ته راپورته کېدلې. هغه پوه سو چې بیړۍ هر وخت ډوبېدلی سي. نو پرېکړه یې وکړه چې په دې بیړۍ کې به پاته نه سي. نو یې فکر وکړ چې له بیړۍ څخه د هوا ډکې بوجۍ راوباسي او د ماتې دروازې په مرسته سره یې یوه وړوکې کښتۍ جوړه کړه. هر څه یې کلک وتړله تر څو هغه خرابه نه سي. د دې چلولو لپاره نورو ضروري شیانو ته اړتیا وه. د بیړۍ څخه یې خواړه، اوبه او اړین وسایل ټول ځان سره راواخیستل او ځان یې چمتو کړي. بیا له دې چې شاته وګوري د بیړۍ څخه ښکته سو او پر هغه جوړې سوې کښتۍ باندې کښېنستی او ورو ورو یې سمندر خواته وګرځېدی. خو هماغه ستره بیړۍ لا هم د ده پر مخ ور روانه وه. ډېر ساعتونه تېر سول خو هغه ونه توانېدی چې لرې ولاړ سي او نه هم هغه بیړۍ ډوبه سوې وه. لکه څنګه چې فکر کاوه چې په 15 یا په 10 دقیقو به ډوبه سي. لا هم هر څه هغسې وه. بیا فکر وکړ که دا بیړۍ تر اوسه نه ده ډوبه سوې نو راسه چې جوړ یې کړم. که داسې وکړم په همدې قوي بیړۍ کې به په آرام سره سفر وکړم. په دې فکر کې هغه بیړۍ ته ورغلی. لومړی یې هغه شاوخوا سمه کړله. بیا د پایپ او وسایلو په مرسته سره یو پمپ جوړ کړي تر څو اوبه د باندې وباسي. هغه په لاس جوړ سوی پمپ په مرسته ورو ورو د بیړۍ څخه اوبه وایستلې. له رافت وروسته یې بیړۍ هم ورغوله. د باندې څخه یې هم شاوخوا جوړه کړله. کارونه چې یې خلاص ول یو ځل بیا یې د راډیو په وسیله د مرستې غوښتنه وکړله، خو دا ځل هم هیڅ جواب رانغلی. مایوسه بېرته ولاړې، نقشه یې راوایستله او یو ځل بیا یې لاره وکتل. کله چې یې د بیړۍ د خوځولو هڅه وکړل خو بیړۍ هیڅ ونه ټورېدله. داسې ښکاره کېده لکه بیا چې خرابه سوې وي. کښتۍ پر هماغه ځای ولاړه وه. دا فکر هغه بیا هم مات کړي. هغه سخت ستړی او د امید څخه خالي پاته سوی و. بیا یې د لیرې څخه یوه بله کښتۍ ولیدله. اوس یوازینۍ لاره دا ورپاته وه چې له خپلې وړوکې کښتۍ په وسیله سره هغه غټې کښتۍ ته ځان ورسوي. ژر په خپل کوچنۍ کښتۍ باندې کښېنستی او د هغې پر لور ور روان سو. خو بیا ناڅاپه هغه کښتۍ چالانه سوله او په تیزۍ سره د ده پر خوا باندې روانه سوله.
لکه څوک چې کستان غواړي چې دوی په عذاب کړي. جان خپل د کوچنۍ کښتۍ رفتار تیز کړ خو هغه غټه کښتۍ لا هم ډېره چټکه وه او د ټکر نه مخکې جان وروستۍ هڅه وکړه د کښتۍ څخه یې ټوپ کړه او د بیړۍ پر لور باندې یې لمبه ووهله کومه چې لیرې روانه ښکاره کېده. خو تر هغې چې ور ورسېدی هغه بیړۍ ورکه سوې وه. اوس پوه شو چې په دې مرموزه بیړۍ کې کومه شریره قوه شته چې هغه نه پرېږدي. پرېکړه یې وکړه چې مړ کېږي لا هم خو بیا دې کښتۍ ته نه ورځي. خو د ماښام خواته یخ ډېر زیات شو. د اوبو تودوخه ډېره کښته شوله سره له دې چې په اوبو کې ډلفین ماهیان ګرځېدله. خو هغه دا هیڅ ونه سو زغملی. د مجبورۍ څخه بېرته راغلی هغه کښتۍ ته. هغه دومره ستړی او ناروغه شوی و چې نور یې فکر نه سو کولی. یوازې یې یوه کمپله واخیستله او په خونه کې ویده سو. کله چې سهار راویښ سو یو ځل یې بیا پرېکړه وکړه چې له دې کښتۍ څخه به ولاړ سي. خو اوس هغه ته یو بله صدمه ورسېدله. د خونې دروازه بنده وه. هغه وارخطا سو او ورو ورو یې روحیه ماتېدله. هغه نه پوهېدی چې دا هر څه ولې پېښېږي. بیا یې یوه کوچنۍ کوټه ولیدله. ده فکر وکړ چې دا لاره خلاصه ده او پورته یې یوه دانه کوچنۍ کړکۍ هم ولیدله. هغه چې هغه کوټې ته ورننوتی خو دا یو تنګ او د سامان ایښولو ځای و. هر وار چې به یې هڅه وکړه چې د دې ځای څخه پورته وخېږي ښویېدی او بېرته به راولوېدی. هغه ډېر ځلې کوښښ وکړ خو هېڅکله تسلیم نه سو. وار په وار لوېدی خو بالاخره پورته ورسېدی او هڅه یې وکړه چې کړکۍ خلاصه کړي خو د باندې ونه وتی. داسې ښکاره کېده لکه چا چې کستن دا تړلې وي. اوس د اکسیجن هوا هم ډېره ژر ختمېده. د ساه اخیستل سختېدل. لاندې دروازه هم بنده وه. هغه نه سوی کولی بېرته کوټې ته ولاړ سي. هغه ته داسې ښکاره کېده لکه دا چې یو وروستی چانس وي. خو بیا یې هماغه رقم د یو کلیک غږ واورېدی. ژر یې کړکۍ ته ور حمله کړله او د باندې راووتی. بیا تازه هوا ته راووتی او د آرام ساه یې واخیستله. کله چې د باندې راووتی نو ویل چې بیړۍ د یوې وړې ټاپو پر لور روانه ده. د دې په لیدو سره هغه هیلهمند سو چې ښایي له دې ویرونکې بیړۍ نه به خلاص سي. لکه چې بیړۍ ساحل ته ور ورسېدله سمدستي ښکته سو. هغه احساس وکړ چې پر دې ټاپو خامخا یو څوک شته چې د دې ټولو مسؤل دی. په غوسه کې یې یو لرګی پورته کړ او د ټاپو پلټنه یې پیل کړه. خو ډېر حیران سو چې د انسان هیڅ نښه دلته نشته. اوس جان بیا د غوسې او ویرې نه ډک سو. کله چې بېرته د سمندر خواته راغلی نو یو عجب شی ولیدی. هماغه کښتۍ چې هغه یې راوړې وه هغه اوس د آرام سمندر پر مخ باندې روانه ده لکه د یو بل ښکار په لټه کې چې وي. د دې په لیدو سره جان په بشپړ ډول سره پوه سو چې دا بیړۍ او دا ټاپو د کومې شیطاني قوې تر واک لاندې ده. هغه باید له دې ځای څخه وتښتېږي. هغه شاوخوا وکتل او د ټاپو تر ټولو لوړې څوکې ته ورغلی. له هغه ځای څخه یې یوه بله ټاپو لیرې ولیدله خو دومره لیرې وه چې په سمه توګه سره هغه نه لیدل کېدله. کله چې جان هغه ټاپو ته ور روان سو خو چې هلته ور ورسېدی سترګې یې خلاصې او ډېر په حیرانتیا کې پاته سو. دا هماغه ځای و د کوم ځای څخه چې د سفر پیل کړی و. هر څه هماغسې وه. د هغه پخوانۍ بیړۍ هماغلته تړلې وه او هماغه خلک دلته وه لکه هېڅ شی چې نه وي بدل سوي. ټول چاپېریال هماغسې و لکه هېڅ شی چې نه وي پېښ سوي. دا هر څه چې جان ولیدل باور یې نه سو کولی چې دا هر څه داسې وه لکه یو بد خوب. خو دا تجربه په حقیقت کې ورسره سوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د هغه بیړۍ څنګه بېرته راغله او د دې ټاپو اصلي حقیقت څه و. خو کوم څه چې پر ده باندې تېر سول هغه بالکل حقیقت وه. ملګرو که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او یو ښایسته کمنټ هم راته وکړئ او زموږ یوټیوب هم سبسکرایب کړئ. مننه.